شو د کور د زنانو د چا تصویران ورته میلاو شو نو هغې نه داسې بکواس ویډیوګانې او تصویران ساز کي فیک او تا ته راولیږي چې د وګوره که تا پیسې جمع نه کړي په شرمونو به دې وشرمو هلکانو رنګ زیړي هلکان ټینشن کې خلکو خودکشیانې وکړې خلک یې تباه کړه دا خپل کشران پویه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ویډیو دا د لون ایپ باره کې کوم چې خلکو له لون ورکوي وایي فارم فیل کا او موږ نه قرض واله او بیا وچې مزې کوه. تاسو ته پته شته ستاسو کشران په کومو مصیبتونو کې اخته دي. ستا کشر چې کله په سوچ کې ناست دی په پریشانۍ کې او په خفګان کې او ټینشن کې او رنګ یې زیړي نو ځان پې پویه کا چېرته د لون ایپ نه لون نه دی اخیستی چېرته دې حده پورې خو نه دی مجبور کړی چې هغه خودکشي وکړي. نه یې خبر کنه خپل کشران پویه کوي خپل پښتانه پویه کوي. دا ویډیو د لون ایپ باره کې ډېر شی په درځنو باندې لون ایپس راوتي دي. وایي موږ نه لون والا دعوه څه کوي وایي موږ نه لون والا 3 لکه پورې لون ورکوو 3 میاشتو پورې ورکوو. نو بس ته خو سم خوشحاله چې راشه او دا ورته وایي چې بلا سودي ورکوو. کله چې تا هغه نمبر میلاو کړي او رابطه وکړي یو جنۍ کېنولي نازکې خبرې کوي هلو جي څنګه جي تابعدارې جي وایه که نه حکم کوه په مه اعتبار وکړه چې دا لون والا هلکان بیا چېرته ځان ټینګولی شي. هلکان لاړ شي او عقل لون ته اپلای وکړي وایي ماله لون لا نو لون ته اپلای څنګه کې به تاله یو ایپ درکړي هغه ایپ به ته انسټال کړي په خپل موبایل باندې. نو چې کله ته هغه انسټالې هغه به تا ته وایي ستا ګیلري ایکسس هم موږ لره اجازت را ستا کنټیکس ایکسس هم موږ لره اجازت را. نو چې کله ته د اجازت ورکړي نو ستا د کنټیکس لیست ټول کنټیکس د هغوی سره راشي ستا د کور ستا پرسنل ټول تصویران د هغوی سره راشي. بیا تا ته وایي تاله موږ لون اپروو کړو نو تا ته دا وره 3 لکو کړي نو پسې راشي 50,000 روپۍ. ته به بیا سوچ کوې چې په دې 50,000 به زه څه وکړم خو بیا هم زه چې زه 3 میاشتې زه واپس بیا ورکړم چې څنګه هفته پوره شي تا پسې میسج راشي وایي دا پیسې جمع کړه ستا ټیم پوره شوی دی. ته سوچ کې لاړ شي چې دا خو 3 میاشتې ټیم وکنه چې کله رابطه وکړي ورته نو هغه تاسو موږ سره څه چل وکړو نو بیا هغه جینۍ نه وي بیا نور هلکان ناست دي تا ته وایي خفه نه شي د 3 لکو پورې موږ ورکوو خو ستا 3 لکو نه دی منظور شوی صرف 50,000 منظور شوی ستا 3 میاشتو لپاره نه منظور شوی صرف یوې هفتې لپاره منظور شوی. پیسې جمع کا ګینې ښه به نه او بیا درته دا مو وایي تاسو 3 ورځې دي که د جمع یې نه کړې سر به باندې وګرځو نو بیا به څه کې پرسه که ته پیسې نشي جمع کولی نو هر هفته به ورته 15,000 سود جمع کې 50,000 روپۍ به دې اخیستي هر هفته 15,000 هلکانو څه دومره پیسې نو بیا څه چل وکړي ستا د پلار نمبر ورسره ستا د مور نمبر ورسره ستا د ښځې نمبر ورسره ستا د سخر نمبر ورسره ستا د کپنۍ نمبر ورسره ستا د ملګرو نمبر ورسره هر یو ته رینګ کوي وایي دا زموږ د لون اخیستی او تیزې مواری کې راکړی وي هر یو به تا ته وایي تا زه ولې ذمهواری کې ورکولم په سر به درله دړ کړي. ستا که د بچو د کور د زنانو د چا تصویران ورته میلاو شو نو هغې نه داسې بکواس ویډیوګانې او تصویران ساز کي فیک او تا ته راولیږي چې د وګوره که تا پیسې جمع نه کړي په شرمونو به دې وشرمو. هلکانو رنګ زیړي هلکان ټینشن کې خلکو خودکشیانې وکړې خلک یې تباه کړه. دا خپل کشران پویه کوي پښتانه پویه کوي چې په لون مال د دې ایپس نه دا تباهي ده دا دوکه ده دا سود دی دا جال دی دا ټریپ دی تباه به شئ. او که دا ویډیو ورسره شیر نه کړله او سبا لنګزړو یا چا خودکشي وکړه نو بیا به خفه یې زما په دې خبرو باندې. اوس پې عمل وکئ معاشره ګایډ کوي خپل کشران ګایډ کوي د لون ایپ نه لون یو کس هم وانلی او کوم ځای کې ته دې ایډ ښکاره شي نو ډایرکټ یې بلاک کوئ. ډېر کسان ما نه پېژني دا ویډیو په اورینځل ګورئ. زه جمال علي صافي مجي ما د یو کې نه ACCA کړی زه چارټر سرټیفاید اکاونټنټ یم د یو کې ما د یو کې نه IFA کړی زه فاینانشل اکاونټنټ یم د یو کې ما میپا کړی اسټرالیا نه زه پبلک اکاونټنټ یم د اسټرالیا ما په دوبۍ کې ابوظبي کې ریاض کې دوحه کې جابس کړي پاکستان کې زما بزنسز دي ما مختلف لیول باندې جاب کړي د ټول انډسټرۍ نه زه خبر یم دا زما فیلډ دی ځکه تاسو پوهیو مجي د ویډیو کتلو د خورولو د پښتنو سره ډېره مهرباني جي. الله حافظ.